السلام علیکم ګرانو قدرمنو مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. زه حمید مخلص یم، تاسو ګورئ مخلص سکلز یوټیوب چینل. ګران ملګرو، په نوي ویډیو کې مې تاسو ته د مسنجر داسې خوندور سیټینګ راوړی دی چې تاسو به په لیدو سره حیران شئ. ګران ملګرو، طریقه ټوله په ویډیو کې درښیم، ویډیو پوره وګورئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم نو لومړی له تاسو څخه یوه هیله کوم، که چیرې تاسو زموږ دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو د فیسبوک پیج درسره فالو کړئ او لایک یې کړئ. که چیرې تاسو زموږ دغه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم دباو کړئ تر څو دغه رقم نوې خوندورې ویډیوګانې هر چا نه مخکې تاسو وګورئ، تر څو یو څه معلومات او انفارمیشن ترلاسه کړئ. ګران ملګرو، زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوم. تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به لومړی مسنجر راخلاص کړئ او کله مو چې مسنجر راخلاص کړئ ګورئ ګران دوستان، زه تاسو دغه مسیجان درښیم چې دغه کوم مسیجان دي. تاسو کتلی شئ ګران دوستانو، مسله ټوله دغه مسیجان د موبایل د نمبر مسیجان دي، خو موږ ته دلته په کې راځي، په مسنجر کې راځي. نو زه څنګه کولی شم چې دغه مسیجان له دې څخه ختم کړم؟ یعنې زه وغواړم چې د مسنجر مسیجان موږ ته باید په مسنجر کې راشي، د موبایل نمبر مسیجان چې کوم دي هغه د مسیج ځای ته لاړ شي. نو ګران دوستانو، ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به لومړی دغلته پاس دغه د پروفایل چې کوم تصویر دی په مسنجر کونج کې په دې به دلته کلیک وکړئ او بیا هم تاسو به دلته لاندې راشئ، دلته به د اس ام اس آپشن پیدا کړئ. دغه دی د اس ام اس په نامه آپشن چې کوم دی په دې به دلته کلیک وکړئ. بل څه تاسو دغه رقم راوړئ، دلته پاس کونج کې چې کوم دغه آپشن دی لومړی دغه په همدې به دلته کلیک وکړئ. تاسو ته دغه رقم دوه آپشنې نورې درکړي، په دغه لومړي آپشن به دلته کلیک وکړئ. کله چې په دې مو کلیک کړ ګورئ ګران دوستانو، دغه په اتومات ډول سره چې دی آف شو. نو دې نو بېرته بیک لاړ شئ. ګورئ ګران دوستانو، دې چې بیک لاړئ ګورئ هغه مسیجان له دې څخه ورک شو. نو ګران دوستانو، په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل مسیجان جلا کړئ. یعنې مسنجر مسیجان تاسو ته په مسنجر کې راشي او د موبایل د نمبر مسیجان چې کوم دی هغه باید د مسیجو ځای ته لاړ شي. نو ګران ملګرو، که په ویډیو کې انفارمیشن او معلومات یې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو باندې لایک کمنټ مه هېروئ. تر بلې ویډیو په الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.